کانکور ښوونیزې خپرونې درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. د تیرو درسونو په دوام چې د قوې ډولونه وو، په دې درس کې د فنر ارتجاعي قوه او د لفت قوه لولو. نو خپل درس به د فنر له ارتجاعي قوې څخه پیل کړو. ګرانو زده کوونکو، کله چې په فنر باندې یو اندازه قوه وارده کړو نو فنر کشیږي یا زور ته یې ورځي. د نیوټن د دریم قانون پر بنسټ فنر هم د هغې قوې په خلاف چې موږ پرې وارده کړې یو اندازه قوه واردوي چې د دواړو قوو لوری سره مخالف دی خو د اندازې له مخې سره مساوي دي. دې قانون ته د هوک قانون ویل کیږي. نو د دې په هکله به نور جزئیات په تصویر کې وګورو. ګرانو زده کوونکو، که په فنر باندې قوه وارده نشي، فنر خپل د سکون حالت ساتي. په دې حالت کې د فنر موقعیت بدلون اندازه عامله قوه او د فنر ارتجاعي قوه صفر کیږي. لکه څنګه چې په دویم حالت کې ګورئ، د هغه جسم په ښي لوري قوه وارده شوې چې له فنر سره وصل دی او فنر د خپل تعادل له اندازې څخه د ایکس په اندازه بې ځای شوی. د نیوټن دریم قانون له مخې فنر هم په چپ لوري یو اندازه قوه واردوي چې د اندازې له اړخه له وارده شوې قوې سره مساوي ده، خو لوری یې د یو بل خلاف دی. په همدې بڼه په دریم حالت کې ګورو چې په فنر یو اندازه قوه چپ لوري ته وارده شوې او په فنر فشار راغلی چې د ایکس په اندازه یې خپل موقعیت بدل کړی دی. په دې حالت کې د وارده شوې قوو اندازه او د فنر ارتجاعي قوه هم مساوي دي، خو د دې قوو لوري مخالف دي. که وغواړو د عاملې یا وارده شوې قوې اندازه پر فنر پیدا کړو، له اف مساوي کا ضرب د ایکس رابطې څخه ګټه اخلو. په دې رابطه کې اف عامله قوه، کا د فنر ثابت او ایکس هم د فنر د موقعیت بدلون دی. د فنر ارتجاعي قوه له اف اس مساوي منفي کا ضرب د ایکس رابطې څخه په لاس راځي. په دې رابطه کې منفي علامه راښیي چې د فنر عامله قوه او ارتجاعي قوه د لوري له اړخه مخالفې دي. ګرانو زده کوونکو، اوس به د لفت په اړه خبرې وکړو. هغه قوه چې پر لفت واردېږي په دریو بېلابېلو حالتونو کې مطالعه کیږي. لومړی حالت کله چې لفت ساکن وي یا په ثابت سرعت سره پورته یا ښکته لوري ته حرکت وکړي. دویم حالت کله چې لفت په ثابت تعجیل سره پورته لوري ته حرکت وکړي او دریم حالت کله چې لفت په ثابت تعجیل سره ښکته لوري ته حرکت وکړي. اوس به دا درې واړه حالتونه په ترتیب مطالعه کړو. ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ګورئ، په لومړي حالت کې یو شخص له ام کتلې سره په لفت کې دی او فرضوو چې لفت ساکن دی یا هم په ثابت سرعت پورته یا ښکته لوري ته حرکت کوي. په دې حالت کې د وزن قوې لوری یعنی ام جی ښکته لوري ته دی او د نیوټن دریم قانون پر بنسټ لفت هم باید یو اندازه قوه پورته لوري ته وارده کړي چې له نارملې یا د تکیه ځای له عمودي قوې څخه عبارت ده. ځکه چې لفت ساکن دی او په ثابت سرعت حرکت کوي، تعجیل په دې حالت کې صفر دی او د لفت قوه یا نارمله قوه په دې حالت کې د جسم له وزن سره مساوي ده. په دویم حالت کې فرض کوو چې جسم له یو ثابت تعجیل یا ای سره پورته لوري ته حرکت کوي چې بیا هم د وزن قوې لوری په دې ځای کې ښکته وي او د قوې جهت چې لفت یې واردوي پورته لوري ته دی. نارمله قوه یا د لفت قوه په دې حالت کې کولی شو له ان مساوي ام ضرب د جی جمع ای رابطې څخه په ګټه اخیستو محاسبه کړو. په دې رابطه کې ان د لفت قوه، ام کتله، ای د لفت تعجیل او جی هم د ځمکې جاذبې تعجیل دی. دریم حالت د دویم حالت برعکس دی، یعنی فرض کوو چې لفت له ثابت تعجیل ای سره ښکته لوري ته حرکت کوي. په دې حالت کې د وزن قوې جهت ښکته لوري او د لفت قوې جهت پورته لوري ته دی او د لفت قوه په دې حالت کې له ان مساوي ام ضرب د جی منفي ای رابطې څخه محاسبه کولی شو. اوس به د لوستل شوي اړیکو څخه په ګټه اخیستنې څو مثالونه حل کړو. تاسو هم دقت وکړئ. مثال: دوه تنه چې کتلې یې مساوي دي او د یوه تن کتله 80 کیلوګرامه ده په لفت کې دننه ولاړ دي. هغه قوه پیدا کړئ چې د لفت پر قاعده واردېږي. په دې حالت کې بیا هم د نارمل قوې مقدار د جسم له وزن سره برابر ده. نارمل قوه مساوي کیږي ام ضرب د جی. دلته چې دوه جسمونه لرو نو نارمل قوې مقدار مساوي کیږي ام یو جمع ام دوه ضرب د جی. نو د نارمل قوې مقدار مساوي کیږي د ام یو مقدار او ام دوه مقدار سره جمع کو ټول کیږي 160 کیلوګرامه ضرب د جی مقدار 10 متر پر ثانیه مربع. نو د نارمل قوې مقدار د ریاضیکي عملیو څخه وروسته 1600 نیوټنه لاسته رسي. مثال: د یوه تن کتله 15 کیلوګرامه او د بل تن کتله 80 کیلوګرامه ده.
که لفت په 8 متره پر ثانیه مربع ثابت تعجیل ښکته حرکت وکړي عمودي قوه پیدا کړئ. دا چې لفت په ثابت تعجیل سره ښکته خواته حرکت کوي نو د عمودي قوې مقدار مساوي کیږي، یعنی n مساوي کیږي m ضرب د g منفي a. n مساوي کیږي د دواړو جسمونو مجموعي کتله 145 کیلوګرامه ضرب د g مقدار 10 منفي تعجیل 8 متر پر ثانیه مربع. نو د نارمل یا عمودي قوې مقدار مساوي کیږي د 290 نیوټنو سره. مثال د فنر ارتجاعي قوه په نیوټن پیدا کړئ. که د فنر ثابت 200 نیوټن پر متر او د فنر د ځای بدلون د تعادل له ټکي څخه 10 سانتي متره وي. د فنر د ارتجاعي قوې د محاسبې لپاره مونږ لرو چې Fs مساوي کیږي منفي ک ضرب د x. Fs مساوي کیږي منفي په خپله د ک قیمت 200 نیوټن پر متر ضرب د x 0.1 متر یا هم 10 سانتي متره. نو د فنر ارتجاعي قوه مساوي کیږي د منفي 20 نیوټنو سره. اوس به د درس اړوند د کانکور له فورمونو څخه څو پوښتنې حل کړو. تاسو هم دغه پوښتنو ته له ځان سره ځواب ووایئ او له هغې وروسته تاسو ټول په لوی الله تعالی سپارو. ښې چارې. که لفت ساکن وي یا له ثابت سرعت سره حرکت وکړي د تکیه ځای عمودي قوه مساوي کیږي له 1 n مساوي 0 2 n مساوي m ضرب د g پر 2 3 n مساوي m ضرب g 4 n مساوي 2 ضرب د m ضرب د g. په f مساوي منفي k ضرب د x فرمول کې د k اندازه د ټولو جسمونو لپاره 1 ثابته ده 2 بیله ده 3 توپیر نه کوي 4 هیڅ یو. په f مساوي منفي k ضرب x رابطه کې د k ثابت واحد په SI سیستم کې په دې ډول دی 1 کیلوګرام پر ثانیه مربع 2 ګرام پر سانتي متر مربع 3 ګرام پر ثانیه مربع 4 کیلوګرام وزن پر متر. دوه فنرونه له 200 نیوټن پر متر او 2 نیوټن پر متر ثابتونو سره شتون لري. کوم فنر ډیر سخت دی؟ 1 دویم فنر 2 لومړی فنر 3 د دواړو فنرونو سختي یو ډول ده 4 هیڅ یو.